أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله تپناوڑم لرټل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د ډیر مهربان ډیر رحم لرونکي الله په نامه. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. دا رسولان چې موږ د خلکو د اصلاح لپاره لیږلي دي ځینې مو پر ځینو غوره کړي دي. له دوی نه څوک داسې دي چې الله ورسره کلام یعنی خبرې کړي او د ځینو یې مرتبې اوچتې کړي او د مریم زوی عیسی ته مشکاره معجزې ورکړې وې او په پاک روح مو یې مرسته کړې وه او که الله غوښتلی نو له دوی وروسته خلک به نه سره جنګېدل پس له هغه چې څرګندې معجزې هم ورته راغلې خو سره وران شول نو ځینو یې ایمان راوړ او ځینې یې کافر شول او بیا هم که الله غوښتي وای نو دوی به نه سره جنګېدل خو الله هغه څه کوي چې اراده یې کوي. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. اے مؤمنانو له هغه مال نه د الله په لار کې لګښت وکړئ چې موږ در روزي کړی له هغې ورځې راتلو نه مخکې چې نه پکې اخیستل خرڅول شته نه ملګرتیا او نه سپارښتنه او کافران خو په خپله ظالمان دي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله هماغه دی چې له ده پرته بل وړ معبود نشته تل تر تله ژوندی سمبالونکی دی نه پر کالي پرې راځي او نه خوب څه چې په اسمانو کې دي او څه چې په ځمکه کې دي ټول د هغه دي. دا به څوک وي چې د هغه په وړاندې د هغه له خوښې پرته د چا سپارښتنه وکړای شي. په هر هغه څه پوهیږي چې د دوی یعنی خلکو مخې یا یې شاته دي او دوی د هغه له معلوماتو هیڅ شی نشي راګیرولی مګر هغه چې د ده خوښه وي. کرسي یې په اسمانو او ځمکې ارته یعنی محیط ده او د دې دواړو یعنی ځمکې او اسمان ساتنه یې یوه ذره هم نه ستومانه کوي او هغه اوچت شان والا لوی ذات دی. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. په دین منلو کې مجبورول نشته دا د سمه لار له بېلارۍ نه جلا څرګنده شوې ده
نو څوک چې د طاغوت یعنی شیطان او بت نه منکر شي او په الله ایمان راوړي نو په داسې ټینګې کړۍ یې منګولې ولګولې چې شلېدلې نشته او الله ښه اورېدونکی ډېر پوه دی. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله د هغو خلکو دوست دی چې ایمان یې راوړی له تیارو یې د رڼا پلو ته باسي او هغوی چې کافر شوي دوستان یې شیطانان دي چې له رڼا یې د تیارو لوري ته باسي. دا خلک د اور والا دي هم دوی به تل پکې اوسېدونکي وي. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا هغه دی نه دی لیدلی چې له ابراهیم سره یې د خپل رب په هکله ځکه ناندرۍ وهلې چې الله پاچاهي ورکړې وه. کله چې ابراهیم وویل زما رب خو هماغه دی چې ژوندي کول او مړه کول کوي، ویې ویل زه هم ژوندي کوم او مړه کوم. ابراهیم ورته وویل ښه نو الله خو لمر له ختیځه راخیژوي نو ځه ته یې له لویدیځه راوله. نو هغه کافر شوی کس حیران پاتې شو او الله ظالم قوم ته هدایت نه کوي. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. او یا لکه د هغه کس واقعه کې د فکر کړی چې په یو داسې کلي تیر شو چې دیوالونه یې پر بامونو پریوتي وو، ویې ویل الله به دا پس له دغې مړینې څرنګه راژوندی کوي. نو الله هغه په 100 کاله مرګ مړ کړ او بیا یې راپورته کړ، ورته ویې ویل څومره وځنډېدې؟ ویل یوه ورځ به ځنډېدلی یم یا د ورځې څه برخه؟ ویې فرمایل نه ته 100 کاله ځنډېدلی یې. خو دا دی خوراک او څښاک ته دې ګوره چې لا نه دي خراب شوي او بل طرف ته دې خره ته وګوره او دا زاړه هډوکي او دا موږ د دې لپاره کوو چې تا خلکو ته د خپل قدرت یوه نشانه وګرځو. نو اوس دې هډوکو ته ګوره چې څنګه یې خوځوو او بیا یې په غوښه پټوو. نو کله چې دا ورته څرګنده شوه ویل اوس پوهېږم چې بېشکه الله پر هر څه قادر دی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.
او هغه وخت یاد کړه کله چې ابراهیم وویل زما ربه ته راوښیې چې دا مړي څرنګه راژوندي کوي. الله ورته وفرمایل ایا باور نه کوې؟ ویل څنګه نه، خو د دې لپاره چې زړه مې ښه ډاډه شي. وی فرمایل ښه نو له دې مرغانو 4 در ونیسه، بیا یې ښه در نږدې کړه چې وی پیژني، بیا یې حلال کړه او پر هر غره د دوی یوه برخه کیږده، بیا یې راوبوله په منډه به درته راشي او پوه شه چې یقینا الله حکمت والا برلاسی دی. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. د هغو خلکو مثال چې خپل مالونه د الله په لار کې لګوي داسې دی لکه یوه دانه تخم چې 7 وږي راشنه کړي او په هر وږي کې 100 دانې، او چاته چې الله غواړي په ثواب کې نور هم زیاتوي، او الله د پراخۍ څښتن ښه پوه دی. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هغوی چې خپل مالونه د الله په لار کې لګوي بیا په خپلو لګښتونو پسې منت بارول او ځورول نه کوي، د هغوی لپاره یې له خپل رب سره اجرونه دي او نه به پر دوی څه ډار وي او نه به خفه کیږي. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. ښه خبره او بخښنه تر هغه خیراته ډیره غوره ده چې ځورول ورپسې وي، او الله خو د ډیر زغم والا غني ذات دی. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. اے مؤمنانو، خپل خیراتونه مو په احسان بارولو او کړولو مه باطلوئ، لکه هغه کس چې خپل مال خلکو ته د ځان ښودنې په خاطر لګوي، په داسې حال کې چې په الله او وروستۍ ورځ ایمان هم نه لري. نو مثال یې هغې ډبرې ته ورته دی چې څه خاوره ورباندې پرته وي، بیا یو سخت باران پرې وشي نو خاوره ترې لرې کړي او بیرته یې پاکه شویه پرېږدي. داسې خلک به له خپلو لاسته راوړنو په هیڅ شي نه قادریږي، او الله داسې کافر قوم ته هدایت نه کوي. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. او د هغو کسانو مثال چې خپل مالونه د الله د رضا په لټون او د خپلو زړونو په ډاډ لګوي، لکه په لوړه ځمکه یو باغ چې زورور باران ورسیږي نو 2 برابره میوه ورکوي، او که زورور باران ونه رسیږي نو نری باران یا پرخه هم بس ده، او الله ستاسو پر کړو وړو ښه لیدونکی دی. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات
وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. آیا ستاسو کوم یو دا خوښوي چې د کجرو او انګورو یو داسې باغ دی ولري چې ترې لاندې ویالې بهیږي او دته پکې له هر ډوله میوې هم وي، بوډاتوب هم وررسېدلی وي او بچیانې هم کمزوري وي، خو بیا یې باغ ته یوه سخته سیلۍ ورسیږي چې اور هم پکې وي او ټول وسوځي. همدغه شان الله تاسو ته د دې لپاره آیاتونه بیانوي چې فکر وکړئ. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. اے مؤمنانو، له هغو پاکو مالونو د الله په لار کې لګښت وکړئ چې تاسو ګټلي او له هغو چې موږ له ځمکې درته رایستلي دي، او یوازې هغو ناپاکو ته یې قصد مه کوئ چې تاسو یې د الله په لار کې لګوئ خو په خپله یې اخیستونکي نه یاست، مګر دا چې هسې سترګې پکې پټې کړئ او پوه شئ چې یقینا الله له هر شي بې پروا ستایل شوی دی. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. شیطان د نیستۍ وعده درکوي او په ناوړه کارو مو امر کوي، خو الله له خپله لوري د بخښنې او پیرزوینې وعده در سره کوي او الله د پراخۍ څښتن ډیر پوه دی. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. چاته چې غواړي حکمت ورکوي او هر چاته چې حکمت ورکړی شو نو بېشکه ډیره ښېګڼه ورکړی شوه او له عقلمنو پرته بل څوک پند نه اخلي. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. او کوم لګښت چې تاسو یې کوئ یا څه نظر یعنی منشته منئ نو الله ښه ورباندې پوهیږي او د ظالمانو لپاره څوک مرستیال نشته. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. خیراتونه که څرګند ورکوئ نو هم ښه دي او که پټ یې کړئ او خوارانو ته یې ورکوئ نو دا درته غوره ده او له تاسو به الله څه ګناهونه ورژوي او الله ستاسو له عمله ښه خبر دی. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. اے رسوله د دوی یعنی کافرانو هدایت پر تا نه دی لازم، دا خو الله دی هر چاته چې وغواړي هدایت کوي او تاسو چې د خیر یعنی ښه پاک مال نه کوم لګښت کوئ نو د ځانو لپاره مو دی او تاسو به له الهي رضا لټولو پرته د بل څه لپاره لګښت نه کوئ
او څه مال چې تاسو یې لګوئ بیرته به یې پوره بدله درکړی شي او ظلم به نه در باندې کیږي. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. دا خیراتونه په ځانګړې توګه د هغو بېوزلانو لپاره دي چې د الله په لار کې بند یعنی مصروف شوي دي، د روزي ګټلو لپاره په ځمکه کې سفر هم نشي کولای او سوال نه کولو له امله یې ناخبره کسان شتمن ګڼي خو له څیرو به یې حالت پیژني. خلکو پورې نښتې سوالونه هم نه کوي او هر څه مال نه چې تاسو کوم لګښت کوئ نو الله ورباندې ښه پوه دی. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هغوی چې خپل مالونه شپه ورځ پټ او ښکاره په سمه لار کې لګوي نو هغوی لره یې رب سره اجرونه دي او نه به ورباندې څه ډار وي او نه به غمجن شي. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خو هغوی چې سود خوري قیامت په ورځ به بل شان نه راپاڅېږي مګر د هغه چا پاڅېدلو غوندې چې شیطان په لاس وروړلو وران کړی وي. دا ځکه چې دوی ویل بیع خو هم د سود په څیر ده، حال دا چې الله خو بیع حلاله کړې او سود یې حرام کړی. نو چاته یې چې له ربه نصیحت راغی او له سودي راکړې ورکړې لاس په سر شو نو څه چې تیر شوي دي هغه د ده دي او د زړه کار یې الله ته حواله دی. خو څوک چې بیا هم ور وګرځید نو هغه د اور والا دي تل پکې اوسیدونکي. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. الله سود تبا کوي او خیراتونو ته زیاتوالی ورکوي او الله هر ګناهګار سخت کافر یا ناشکر نه خوښوي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بشک هغوی چې ایمان راوړی نیک عملونه یې کړي لمونځ یې ترسره کړی او زکات یې ورکړی دی دوی ته یې پالونکي سره خپل اجر دی نه پر دوی کوم ډار شته او نه به هغوی خفه شي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اے مؤمنانو الله نه وډار شئ او له سود نه چې پر چا څه پاتې وي هغه ور پرېږدئ که رښتیني مؤمنان یاست او که دا مو ونه کړل نو خبر شئ او له الله او رسول سره یې یوې جګړې ته ځان چمتو کړئ او که توبه مو وکړه نو ستاسو دپاره خپلې پانګې دي نه به ظلم کوئ او نه د ظلم در باندې کیږي. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ
وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. او که پوروړی تنګلاسی و نو بیا یې تر شتمني پورې انتظار کول دي، او که ور خیرات یې کړئ نو لا درته غوره ده که تاسو پوهیږئ. او له هغې ورځې ځان وساتئ چې الله ته پکې ورګرځول کیږئ، بیا به هر چاته د خپل عمل پوره بدله ورکړی شي او ظلم به نه ورباندې کیږي. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. اے مؤمنانو، کله چې تر څه ټاکلي وخته کومه پورګنۍ راکړه ورکړه کوئ نو لیکئ او په کار ده چې کوم لیکونکی هغه په عدل یعنی رښتینولۍ سره ستاسو ترمنځ ولیکي او لیکونکی دې هم له لیکلو ډډه نه کوي لکه څرنګه چې الله ورښولي هماغسې دې لیکي او پر چا چې حق یعنی پور دی هماغه دې لیکونکي ته املا یعنی په خوله بیان وکړي او له خپله ربه دې وډار شي او هیڅ کمی او زیاتی دې نه ترې کوي. نو که هغه کس چې حق ورباندې دی پاگل یعنی ناپوه یا کمزوری وي او یا دی په خپله د څه له امله اقرار نشي کولی نو د هغه ولی یعنی واکدار دې په عدل سره اقرار وکړي او شاهدان ونیسئ. 2 کسان مو له نارینه وو خو که 2 نارینه پیدا نشول نو 1 سړی او 2 ښځې. دا له هغو شاهدانو چې تاسو یې خوښوئ چې که یوه یې هیروي نو هغه بله یوه به یې ور په یاد کړي او شاهدان دې هم ډډه نه کوي کله چې شاهدي ورکولو ته وغوښتل شي. او خوابدي یعنی بېغوري مه کوئ په دې کې چې وړه یا ستره معامله تر ټاکلې نیټې ولیکئ. دا کار مو د الله په وړاندې پوره عدالت د شهادت ښه ټینګتیا او دې ته ډېر نږدې دی چې خپلو کې شک ونه کړئ مګر دا چې هغه کومه لاس په لاس سودا وشي چې خپلو کې اړوئ را اړوئ نو بیا پر تاسو څه ګناه نشته چې ویې نه لیکئ او چې سودا مو کوله نو شاهدان نیسئ او لیکونکی او شاهد دې نه ځورول کیږي او که داسې مو وکړل نو دا درته ګناه ده او الله نه وډار شئ او الله درته ښوونه کوي او الله په هر څه ښه پوه دی. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ
فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. او که په سفر کې وي او څوک لیکونکی مو بیا نه موند نو بیا د ادا کولو د ضمانت لپاره ګروي ده چې ورکول کیږي به. خو که ځینې مو پر ځینو باوري وو نو په چا چې باور شوی هغه د امانت بیرته ورکړي او له خپل رب الله نه دې وډار شي او شاهدي مه پټوئ او چا چې پټه کړه نو بېشکه زړه یې ګناهګار دی او الله ستاسو په کړو وړو ښه پوه دی. لله ما في السماوات وما في الأرض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. په آسمانو او ځمکه کې دا هر څه د الله دی او زړه کې مو چې څه دي څرګندوئ یې که پټوئ الله به حساب در سره وکړي. نو چاته چې وغواړي بخښي او څوک چې غواړي عذابوي او الله پر هر څه وسی دی. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. رسول یعنی محمد صلی الله علیه وسلم په هغه څه باور کړی چې د الله لخوا ورته نازل شوي او مؤمنانو هم ټولو په الله، ملائکو یې، کتابو یې او رسولانو یې ایمان راوړی. دوی وایي چې له رسولانو یې د یوه ترمنځ هم توپیر نه کوو چې پر ځینو ایمان راوړو او پر ځینو یې رانه وړو او وایي د الله او رسول لارښوونې مو اورېدلي او منلي دي. بخښنه دې غواړو زموږ ربه او ستا په لور ستنېدل دي. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله هیڅوک له خپلې وسې پورته نه مکلف کوي، یعنی نه نیسي. همده لره دی هغه چې لاسته یې راوړي او پرده د هغه ګناه چې لاسته یې راوړي. مسلمانانو داسې دعا کوئ: زموږ ربه که څه مو هیر کړه یا مو خطا وکړه مه مو نیسې. زموږ ربه په هغسې درانده پیټې مو مه باروي لکه تر موږ ړومبني دي چې بار کړي وو. زموږ ربه او په هغه څه مو مه باروي چې وس یې نه لرو او تېرېدنه راته وکړي او بخښنه راته وکړي او رحم را باندې وکړي. ته زموږ مولا یعنی واکمن یا دوست یې نو پر کافر قوم بری راکړي. آل عمران مدني صورت دی او 200 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نامه پیل کوم چې پر ټولو مهربان ډیر رحم کوونکی دی. الف لام میم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الف لام میم الله هماغه ذات دی چې له ده پرته بل وړ معبود نشته، تل ژوندی د ټولو کائناتو ښه سمبالوونکی دی.
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. اے رسوله په حق پر تا داسې کتاب نازل کړی چې د مخکنیو تصدیقونکی دی او تورات او انجیل هم د نازل کړي لاړومبی د خلکو لارښوونې لپاره او همده د حق او باطل بیلونکی معیار نازل کړی. څوک چې د الله په آیتونو کافر شوي د هغوی لپاره خامخا یو سخت عذاب دی او الله برلاسی کسات اخیستو ولا دی. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. باور وکړئ چې الله نه هیڅ شی نه په ځمکه کې پټېدای شي او نه په آسمان کې. دی هماغه ذات دی چې څرنګه غواړي د میندو په ګېډو کې ستاسو صورتونه جوړوي. هغه نه پرته بل خدای نشته. هماغه برلاسی حکمت والا دی. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. او اے رسوله دی هماغه ذات دی چې پرتا دا کتاب نازل کړ له هغه نه څه آیتونه محکم یعنی څرګندې معنا والا دي چې هغه د کتاب بنسټ دي او نور یې متشابه یعنی بې ټاکلي معنا دي. نو د چا زړونو کې چې کوږوالی وي هغوی متشابهاتو پسې درومي چې فتنه پیدا کړي او تاویلاتو وپلټي حال دا چې په اصلي معنا یې یوازې الله پوهیږي. او په علم کې پاخه ثابت کسان بیا وایي موږ پر هغه معنا ایمان راوړی چې الله ته معلومه ده. دا ټول زموږ د رب لخوا دي او پند نه اخلي مګر د عقل خاوندان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. دوی وایي ای زموږ ربه وروسته له هغه چې هدایت یې راته وکړ بیا مو زړونه مه کږوه او له خپله لورې د رحمت راوبخښه یقینا همدا ته ښه نعمت بخښونکی یې. زموږ پالونکیه ته هماغې ورځې ته د خلکو راغونډونکی یې چې هیڅ شک پکې نشته. رښتیا ده چې الله د وعدې خلاف نه کوي. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. بشک کوم خلق چې کافران شوي مالونه او خیلخانی به د الله هیڅ شی یعنی عذابونه ترې ایثار نه کړی شي او همدوی خپله به د اور خسخشاک وي. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم
والله شديد العقاب. د دوی حال د فرعون کاله او هغو نه ډومبنیو په شان دی چې زموږ آیتونه یې دروغ وګڼل نو الله د خپلو ګناهونو په سر راونیول او الله خو ډیر سخت سزا ورکوونکی دی. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. کافرانو ته ووایه چې ژر به مغلوب او جهنم ته ورغونډ کړی شي او هغه ډیر بد استوګنځای دی. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. رښتیا چې تاسو ته په هغو دوه ډلو کې چې بدر کې سره ونښتي یو لوی عبرت دی، ځکه یوه ډله د الله په لار کې جنګېدله او بله چې کافره وه هغوی یعنی مسلمانان به یې د خپلو سترګو په لید د ځان دوه برابره لیدل او الله چې هر چاته وغواړي په خپله مرسته یې ټینګوي. بېشکه په دې کې سترګورو ته لوی عبرت دی. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. خلکو ته د خوندورو شیانو لکه د ښځو، زامنو، د سرو او سپینو زرو راغونډ شوو مالونو، نښاني شوو آسونو، څارویو او کرکیلې مینه ښایسته شوې ده، خو دا ټول د دنیایي ژوند متاع یعنی ګټه او سامان دی او یوازې د الله خواته د ورتګ ښه ځای دی. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ورته ووایه آیا له دې نه په غوره څه مو خبر کړم؟ د هغو کسانو لپاره چې تقوا یې کړې له خپل رب سره یې داسې جنتونه دي چې ویالې ترې لاندې بهیږي، تل به پکې اوسېدونکي وي او پاکیزه جوړې او د الله رضامندي او الله د ټولو بندګانو ښه لیدونکی دی. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هغوی چې وایي زمونږ ربه بېشکه مونږ ایمان راوړی نو زمونږ ګناهونه راته وبخي او د اور له عذابه مو وساتې. هماغه صابران، رښتیني، غاړه ایښودونکي، خیرات کوونکي او په سهارونو کې بخښنه غوښتونکي خلک. الله شاهدي ادا کړي چې له ده پرته بل وړ معبود نشته، ملائکو او د علم خاوندانو هم چې الله په عدالت ولاړ دی. له هغه پرته بل وړ معبود نشته، هماغه برلاسی د حکمت څښتن دی. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم
ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. یقینا د الله په وړاندې منلی دین اسلام دی او اهل کتابو مخالفت نه و کړی مګر له هغه وروسته چې علم ورته راغی او دا هم د خپل منځي کینې له امله و او څوک چې د الله له آیتونو منکر شي نو هغه دې په یاد ولري چې بېشکه الله چټک حساب اخیستونکی دی. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. نو که دوی بیا هم شخړه در سره کوله ورته ووایه ما هم الله ته ځان سپارلی او هغوی هم چې زما متابعت یې کړی او اهل کتابو او د عربو مشرک امیانو ته ووایه چې آیا تاسو هم اسلام منلی نو که اسلام یې راوړ نو بیا خو یې لار ومونده او که مخ یې وګرځاوه نو پر تا یوازې تبلیغ دی او الله په خپله د ټولو بندګانو ښه لیدونکی دی. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. بشک هغه کسان چې د الله په آیتونو کافر کیږي او نبیان په ناحقه وژني او له خلکو نه هغه کسان هم وژني چې د عدل کولو امر کوي نو دوی ته د دردناک عذاب زیری ورکړه. دا کسان هماغه دي چې په دنیا او آخرت کې عملونه تباه شوي دي او د دوی لپاره څوک مرستندویان نشته. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ایا هغو ته د پام نه دی چې له کتابه څه برخه ورکړی شوې وه خو اوس چې د خدای کتاب ته وبلل شي تر څو په منځ کې یې پرېکړه وشي نو یوه ډله یې له حقه مخ ګرځوي په داسې حال کې چې دوی تل څنګ کوونکي دي. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. دا پدې چې دوی وایي له څو شمیرلو ورځو پرته به د دوزخ اور راونه رسیږي هماغه خپلو دروغو چې جوړول به یې په خپل دین کې دوکه کړل نو څه حال به یې وي کله چې هغې ورځې ته راغونډ کړو چې شک پکې نشته او هر چاته د خپل عمل پوره بدله ورکړی شي او ظلم به نه ورسره کیږي. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وایا یا الله د پاچاهۍ واکمنه ته چې چاته غواړي پاچاهي ورکوي او له چا نه چې غواړي پاچاهي اخلي او چاته چې غواړي عزت ورکوي او چاته چې وغواړي خواروي ټوله ښېګڼه ستا په لاس کې ده بېشکه ته پر هر شي قادر یې.
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب شپه په ورځ کې ننباسي او ورځ په شپه کې ننباسي او ژوندی له مړي راباسي او مړی له ژوندي راباسي او چاته چې غواړي بې حسابه روزي ورکوي. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. مؤمنان دی پرته له مؤمنانو کافران په دوستۍ نه نیسي او هر چا چې دا کار وکړ نو له الله سره په هیڅ شي کې نه دی مګر دا چې په څه ډول د هغوی له ظلمه ځان وساتئ او الله مو د خپل ځان له عذاب نه ویروي او ورتګ د الله لور ته دی. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. اے رسوله خلکو ته ووایه که هغه څه پټوئ چې په سینو یعنی زړونو کې مو دي یا یې څرګندوئ الله ورباندې پوهیږي او همداراز په هر هغه څه پوهیږي چې په آسمانو کې دي او څه چې په ځمکه کې دي او الله پر هر څه قادر دی. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. هغه ورځ در په یاد کړئ چې هر چا څه ښېګڼه کړې وي هغه به خپل مخ ته حاضره ومومي او څه یې چې بد کړي وي هغه چې هم مخامخ وویني نو دا به خوښوي چې ارمان د ده او دغه بد عمل ترمنځ لرې واټن وای او الله تاسو له خپل ځانه ویروي او الله پر بندگانو ډیر مهربان دی. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اے رسوله خلکو ته ووایه که تاسو په رښتیا الله سره مینه کوئ نو زما خبره منئ الله به هم در سره مینه وکړي او ګناهونه به مو در وبخشي او الله بخشونکی ډیر مهربان دی. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ورته ووایه د الله او رسول تابعداري وکړئ نو که یې مخ واړوئ نو بېشکه الله هم کافران نه خوښوي. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. يقينا الله آدم نوح او د ابراهيم او عمران اولاد پر ټولو خلکو غوره کړي دي. دوی یو د بل اولادو او الله ښه اوریدونکی ډیر پوه دی. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. کله چې د عمران ښځې وویل زما ربه زما په ګیډه کې چې څه ماشوم دی هغه مې تا ته آزاد نظر کړی نو له ما یې قبول کړي بېشکه همدا ته ښه اورېدونکی ډېر پوه یې.
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. نو کله چې وزیږاوه ویل زما ربه ما خو نجلۍ وزیږوله او الله په هغه څه ښه پوه و چې زیږولی یې و او هلک خو د نجلۍ په شان نه وي او ما هم مریم ونوموله او زه هغه او خیلخانه یې له رټلي شیطانه ستا په پناه کې درکوم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. نو ربی هغه یعنی مریم په ښه توګه قبوله کړه او د دې ښه روزنه یې وکړه او زکریا یې ورته روزونکی او کفیل وګرځاوه. هر کله به چې زکریا هغې ته عبادت ځي ته ورننوت له هغې سره به یې څه روزي موندله. ویل مریم دا درته له کومه شوه؟ هغې به ویل دا د الله له لوري، یقینا الله چې چاته وغواړي بې حسابه روزي ورکوي. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. دلته نو زکریا خپل رب ته دعا وکړه. ویل زما ربه له خپله لورې دې ماته پاکیزه اولاد راکړې، بېشکه ته د دعا ښه اورېدونکی یې. نو بیا یوه ورځ چې دی ولاړو په عبادت ځي کې لمونځ کاوه، ملایکو پرې غږ کړ چې بېشکه الله تا ته د یحیا زیری درکوي، د الله له لورې د یوې کلمې تصدیقونکی، سردار او له شهواتو ځان ساتونکی او له صالحانو یو نبی. قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. ویل زما ربه په داسې حال کې به مې څرنګه زوی پیدا کیږي چې بوډاتوب را رسېدلی او ښځه مې هم شنډه ده. ویې فرمایل الله چې څه غواړي هماغسې کوي. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ویل زما ربه څه نښه خو راته وټاکه. وی فرمایل نښه دې دا ده چې 3 ورځې به پرته له اشارې خلکو سره څه خبرې نشي کولی او رب دې ډېر یادوه او ماښامونو او سهرونو کې تسبیح وایه. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ. او کله چې ملائکو وویل ای مریمي بېشکه ته الله غوره کړې، پاکه کړې او د ټولو خلکو پر ښځو یې غوره ګرځولې. ای مریمي رب ته دې غاړه کېږده، سجده کوه او رکوع کوونکو سره رکوع کوه.
ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. اے رسوله، دا د غیب له خبرونه څه دي چې په وحی درلیږو، او ته خو هغه مهال دوی سره نه وي چې کله خپل قلمونه اچول چې کوم یو به د مریم کفالت یا روزنه کوي، او هغه وخت هم ورسره نه وي چې کله په همدې خبره کې شخړه سره کوله. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. کله چې ملائکو وویل اے مریمی، الله له خپل لوري د یوې کلمې د پیدایښت زیری درکوي چې نوم یې عیسی مسیح د مریم زوی دی، په دنیا او آخرت کې مخور او الله ته له نږدې کسانو دی. خلکو سره به هم په ماشومتوب او هم بوډاتوب کې خبرې کوي او له صالحانو به وي. قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. دی وویل زما ربه څرنګه به ماله رزوی وي چې هیڅ بشر نه دی را باندې لګېدلی. ویې فرمایل همداسې الله چې څه وغواړي کوي، کله هم چې د څه پرېکړه وکړي نو ایله دومره ورته وایي چې وشه نو هغه وشي، او کتاب، حکمت، تورات او انجیل به ورزده کړي. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. او بني اسرائیل ته به د یو رسول په توګه وایي چې زه مو د رب له لورې یوې لویې نښې سره درته راغلی یم. زه درته له خټې نه د مرغۍ شانته څیره جوړوم، بیا په هغې کې پوکوم، نو د الله په حکم به ژوندی مرغه شي، او د الله په حکم سره به مورزادي ړوند او برګی روغوم، او مړی به را ژوندي کوم، او خبروم به مو چې په خپلو کورو کې څه خورئ او څه زیرمه کوئ. بېشکه په دې کې خو تاسو ته لویه نشانه ده که رښتیا مؤمنان یاست. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. او زه د تورات تصدیقونکی یم چې له ما مخکې وو، او تر څو ځینې هغه شیان هم درته حلال کړم چې پر تاسو حرام شوي وو، او د الله له لورې مو یوې لویې نښې سره درته راغلی یم، نو الله نه وویریږئ او خبره مې ومنئ. رښتیا ده چې الله زما او ستاسو ټولو رب دی، نو ویې لمانځئ، همدا سمه نیغه لار ده.
فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. نو کله چې عیسی د دوی کفر معلوم کړ خپلو پیروانو ته یې وویل د الله په لور مې څوک ملګري دي؟ حواریانو وویل موږ د الله د دین ملګري یو، په هماغه الله مو ایمان راوړی او ته هم شاهد اوسه چې موږ مسلمانان یو. زموږ ربه په هغه څه مو ایمان راوړی چې تا را نازل کړی او د دې رسول متابعت مو کړی، نو موږ له شاهدانو سره ولیکه. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. او هغوی یعنی کافرانو د عیسی علیه السلام پر خلاف پټ تدبیر وکړ، الله هم تدبیر وکړ او الله خو تر ټولو ښه تدبیر نیونکی دی. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. د کافرانو تدبیر هغه وخت ښکاره شو کله چې الله وفرمایل ای عیسی بېشکه زه د اخیستونکی او خپل لور ته خیژونکی یم او د کافرانو له ضرره ستا پاکونکی او د قیامت تر ورځې پر کافرانو باندې ستا د تابعدارانو اوچتونکی یم. بیا مو زما خواته راتله دي نو ستاسو ترمنځ به هغه څه فیصله کړم چې اختلاف مو پکې کاوه. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. نو هغوی چې کافران شوي په دنیا او آخرت کې به په سخت عذاب وکړوم او دوی لره به څوک ملګري نه وي، او هغوی چې ایمان راوړی او ښه کارونه یې کړي نو بدلی به یې پوره پوره ورکړي او الله خو ظالمان نه خوښوي. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. اے رسوله دا چې پرتای لولو د آیاتونو او حکیمانه پند او ذکر له جملې دي. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. بېشکه د الله په وړاندې د عیسی مثال آدم ته ورته دی چې له خاورې یې پیدا کړ، بیا یې ورته وویل بشر شه نو بشر شو. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. دا حق ستا د رب له لوري دی نو له شکمنو مه کیږه. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. نو څوک چې په دې یعنی عیسی علیه السلام واقعه کې ناندرۍ در سره وهي وروسته له هغه علمه چې درته راغلی نو ورته وایه راځئ چې زموږ زامن او ستاسو زامن راوغواړو او زموږ ښځې او ستاسو ښځې
او موږ پخپله او تاسو پخپله بیا الله ته زاری او عاجزي وکړو او پر دروغجنو د الله لعنت ووایو. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. بشک دا رښتیانی بیان دی او له الله پرته بل وړ معبود نشته او یقینا الله برلاسی د حکمت څښتن دی. نو که بیا دوی وګرځېدل نو بشک الله په فسادیانو ښه پوه دی. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ورته ووایه ای اهل کتابو هغه څه ته راشئ چې زموږ او ستاسو ترمنځ یو برابر دی، دا چې له الله پرته بل څه به نه لمانځو، نه به څه شی ورسره شریکوو او نه به مو څوک الله نه پرته یو بل د خدایانو په توګه نیسي. نو که وګرځېدل بیا ورته ووایي تاسو شاهدان اوسئ چې موږ مسلمانان یو. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اے اهل کتابو تاسو ولې د ابراهیم په هکله ناندرۍ سره وهئ په داسې حال کې چې تورات او انجیل خو له ده وروسته نازل شوي وو؟ آیا عقل نه کاروئ؟ ګورئ تاسو هماغه خلک یاست چې په هغه څه کې مو شخړه وکړه چې څه پوهه مو پکې درلوده، نو په هغه څه کې ولې شخړه کوئ چې نه ورباندې پوهیږئ او الله پوهیږي خو تاسو نه پوهیږئ. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ابراهیم خو نه یهودي و نه نصرانی، هغه یو حق پلوی مسلمانو او له مشرکانو څخه نه و. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. بشک ابراهیم ته له ټولو خلکو ورنږدې خامخا هغه دی چې د ده متابعت یې کړی او دا نبی علیه السلام او هغوی چې ایمان راوړی یعنی محمدي امت او الله د مؤمنانو مل او ملګری دی. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. لأهل کتاب یو ډله خوښوي چې تاسو بېلارې کړي خو له خپلو ځانو پرته بل څوک نشي بېلارې کولی او پوهیږي هم نه. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. اے اهل کتابو ولی د الله په آیتونو کافر کیږئ حال دا چې خپل هم شاهدان یاست چې هغه د الله له لوري دي.
اے اهل کتابو ولی حق له باطل سره ګډوئ او حق پټوئ حال دا چې تاسو ښه پوهیږئ. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. او له اهل کتابو یوې ډلې سره وویل راځئ د ورځې سر کې هغه څه ومنئ چې پر مؤمنانو نازل شوي او د ورځې آخر کې بیرته پرې کافر شئ د دې لپاره چې دوی هم بیرته له خپله دینه راوګرځي. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. او له هغه پرته چې ستاسو د دین مطابقت یې کړی پر بل چا له زړه نه باور مه کوئ. ورته وایه بېشکه هدایت خو همدا د الله هدایت دی. دا ستاسو ضد له دې عمله دی چې یو چا یعنی مسلمانانو ته ولې هغه څه ورکړل شوي چې یو وخت تاسو ته درکړی شوي وو، یا دا چې دوی ستاسو د رب په وړاندې ولې در باندې غالب شول. ورته ووایه بېشکه ټول فضل د الله په لاس کې دی، چاته یې چې غواړي ورکوي او الله د پراخۍ څښتن په هر څه پوه دی. څوک چې وغواړي د خپلو لورینو لپاره یې غوره کوي او الله د ستر فضل خاوند دی. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. او له اهل کتابو ځینې هغه دي چې په یوه خزانه یې امین کړي هم یې بیرته در سپاري، او ځینې یې هغه څوک دي چې که په یو دینار یې امین کړي نو هم یې بیرته نه در سپاري مګر که تل پرې ولاړ وي. دا ځکه چې دوی ویل په دې امیانو کې پر موږ څه ګناه نشته او پر الله دروغ وایي او دوی ښه پوهیږي. داسې نه ده، هر چا چې خپله وعده پوره کړه او ځان یې وساته نو بېشکه الله هم متقیانو سره محبت کوي. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بل طرف ته بېشکه هغوی چې د الله په ژمنه او خپلو قسمونو لږه بیه پیري، دې خلکو ته نه په آخرت کې څه برخه شته، نه به الله خبرې ورسره کوي، نه به د قیامت په ورځ د رحمت په نظر ورګوري، نه به یې پاکوي او دوی دپاره دردناک عذاب دی. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ
ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. او لدوی نه خامخا یوه ډله ده چې په کتاب یعنی تورات لوستلو کې ژبې داسې اړوي چې تاسو د دوی د ژبو اړولي خبرې هم له کتابه وګڼئ، حال دا چې هغه له کتابه نه دي، او دوی وایي چې هغه د الله له لوري دي، حال دا چې هغه د الله له لوري نه دي، او پر الله دروغ وایي او دوی ښه پوهیږي. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. دا خو هیڅ بشر ته نشایي چې الله کتاب، حکم یعنی د شریعت د اسرارو پوهه او نبوت ورکړي او بیا خلکو ته وایي چې بې له الله نه خپله زما بندګان شئ، خو شایي داسې ووایي چې خدای پالونکي شئ، ځکه چې تاسو به نورو ته دا کتاب ورښودئ او پخپله به مو هم لوستی. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. او هغه داسې امر نه درته کوي چې ملائکې او نبیان خدایان ونیسئ، آیا وروسته له هغه به هم د کفر امر درته کوي چې تاسو مسلمانان شوئ؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. او هغه وخت یاد کړه کله چې الله د نبیانو ژمنه واخیسته چې کله مې کتاب او حکمت درکړ، بیا که یو داسې رسول درشي چې ستاسو سره د موجود کتاب تصدیقونکی وي، نو خامخا به ایمان پرې راوړئ او ملاتړ به یې کوئ. بیا یې هغو رسولانو ته وفرمایل آیا په دې مو اقرار وکړ او زما دا ټینګه وعده مو واخیسته؟ دوی وویل اقرار مو کړی. ویې فرمایل نو تاسو یو د بل د اقرار شاهدان اوسئ او زه هم در سره له شاهدانو یم. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. نو څوک چې له دې وروسته هم وګرځید نو همدوی په خپله فاسقان دي. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. آیا د الله له دینه پرته بل دین لټوي، په داسې حال کې چې هر هغه چې په آسمانو او ځمکه کې دي په خوښه او ناخوښه یې هغه ته غاړه ایښي او هغه ته ورګرځول کیږي. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وایا موږ خو په الله ایمان راوړی او په هغه څه چې پر موږ نازل شوي او په ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب او پر اولاده نازل شوي او هغه چې موسی، عیسی
او نورو نبیانو ته د خپل رب لخوا ورکړی شوي د دوی ترمنځ یو کې هم فرق نه کوو او موږ هم ده ته غاړه ایښودونکي یو. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. او هر څوک چې له اسلام پرته بل دین لټوي نو هیڅکله به ترې قبول نشي او هغه به په آخرت کې له تاوانیانو وي. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. الله به څنګه هغه قوم ته هدایت وکړي چې له خپل ایمان وروسته کافر شي، حال دا چې دوی په خپله شاهدي ورکړي چې دا رسول حق دی او څرګندې نښې هم ورته راغلي، او الله داسې ظالم قوم ته هدایت نه کوي. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. د دوی بدله دا ده چې پر دوی به د الله، ملائکو او ټولو خلکو لعنت وي. تلپاتې په هغه کې نه به ترې عذاب سپک شي او نه به مهلت ورکړی شي. پرته له هغو چې له دې وروسته یې توبه وویسته او سمون یې وکړ نو بېشکه الله بخښونکی ډېر مهربان دی. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. بېشکه هغوی چې وروسته له خپل ایمانه کافران شول بیا یې په کفر کې ښه زیاتوالی وکړ نو هیڅکله به یې توبه قبوله نشي او همدا دوی بې لارې دي. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. بېشکه هغوی چې کافران شول او په کفر کې مړه شول نو هیڅکله به د دوی له یوه هم د ځمکې په ډکوالي سره زر ونه منل شي. که هغه ټول هم فدیه ورکوي دې خلکو ته دردناک عذاب دی او له مرستیالانو هیڅوک ورته نشته. صدق الله العظیم.